أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی المیاه، فصل ثابت په بیان کې د احکام د اوبو. اوس هغه اوبه درښیي چې په کوم اوبو باندې اودس کول یا پاکی کول جایز دي او په کوم اوبو باندې نه دی روا. ويجوز روا د طهارت پاکی بماء په اوبو سره مطلق په مطلق اوبو سره طاهرین چې پاکی وي، په هغه اوبو سره چې خاص اوبو وي هغه پاکی وي. کما الک اوبه سماء د اسمان والاودیه او د شیلو والعیون او د چینو والآبار او د څهانو والبحار د دریابو، دغه اوبه چې دي په دې باندې پاکی روا ده. یعنی د باران په اوبو باندې، د مانده په اوبو، مانده یا شیله چې راغلی وي د دې په اوبو باندې، او د چینې په اوبو، چینه کاریز د دې په اوبو باندې روا ده. والابار د څهانو کویانو د دې په اوبو باندې روا ده. والبحار او د دریابو په اوبو باندې روا ده. وتزول او لري کیږي بها په دې سره نجاست مرداری حکمیه، حکمی مرداری. مرداری چې د پر دوه قسمه باندې ده، یو نجاست حکمی دی، یو نجاست حقیقی دی. یو هغه مرداری ده چې حکمی مرداری ده، یو حقیقی مرداری ده. حکمی مرداری چې ده لکه یو سړی چې جنوب وس پشکاره باندې د پر بدن باندې مرداری نه ده مشته، خو په حکم کې دی مردار دی، د بدن ټوله مردار دی، دی به غسل کوي بیا په پاکیږي، دې ته حکمی مرداری ویل کیږي. او یو حقیقی مرداری ده. حقیقی مرداری بیا دې ته ویل کیږي چې ښکارا مرداری لکه ګندګي یا بولی یا وینه دغه شی ښکارا پر بدن باندې مشرتی وي یا پر جامه باندې مشرتی وي، دې ته حقیقی مرداری ویل کیږي. حکمی مرداری چې ده په دغه اوبو سره چې دا درته ذکر شوی چې د باران اوبه دي، د شیلو اوبه دي، د چینو اوبه دي، د څهانو د دریابو د دغه اوبه دي، په دې باندې حکمی مرداری لري کیږي. وتزول لري کیږي بها په دې سره نجاست حکمیه، نجاست حکمی په دې باندې لري کیږي کانت کوو. او حقیقیه یا حقیقی نجاست، حقیقی نجاست ما در وشو چې ښکارا مرداری پر مشرتی وي. ولا تجوز روا نه دی ازاله لري کېدل النجاست د نجاست الحکمیه د حکمی نجاست بالماء المقید، په هغه اوبو سره چې هغه مقید وي. مقید اوبو هغه ته ویل کیږي کما الاشجار، لکه اوبه د درختو، د درخت سوبه راو ونشتیږي. والثمار لکه د میوې، بطیخي لکه د خټکي اوبه، والباقلاء لکه د لوبیا اوبه، والمرق لکه شوروا، والزردجي لکه د زردکو اوبه یا د گاجر اوبه، د دې څه جوس ووځي دا اوبه یا دا اوبه ویشیږي. وماء لکه اوبه زعفراني د زعفرانو یا د دغه اوبه، دې ته ماء مقید ویل کیږي. نو ماء مقید چې دی په دې سره حکمی مرداری نه لري کیږي، په دې سره حقیقي مرداری لري کیږي. وکذا د غرکم لا تجوز روانه دی بماء په اوبو سره الوردی د ګلګلابو، د ګلابو په اوبو باندې پاکی نه دروا. والخل او په سرکه سره نه دروا. والعصیر د انګورو په اوبو سره نه دروا. ونحو ذلك په مثل د دې. وتجوز روا د ازاله لري کېدل نجاست الحقیقیه، د نجاست حقیقی. ګوره په هغه اوبو باندې نجاست حکمی نه لري کېدی، نو روا چې نجاست حکمی په لري سي پاکی پراسي. او نجاست حقیقی بیا روا دی عن الثوب د جامې سره والبدن د بدن سره بالماء المقید، په ماء مقید سره. ماء مقید درته تیر سوی لکه د زعفران اوبه یا د میوې اوبه یا د خټکي اوبه، هغه اوبه چې وي دې ته ماء مقید ویل کیږي. وبكل مائع یا په هر نرم شي سره طاهرین چې پاک وي، په هر هغه نرم شي سره لکه اوبه په هغه چې پاک وي په هغه باندې مرداری لري کیږي. بس دغه باندې جایز ده د مرداری حقیقي لري کول. يمكن امکان لري ازاله هذا لري کېدو د مرداری به په دې سره. کله بنې لکه شیدې وس په شیدو باندې حقیقي مرداری لري کیږي. والخل لکه سرکه په سرکه باندې حقیقي مرداری لري کیږي. والعصیر لکه د انګورو اوبه، د انګورو په اوبو باندې حقیقي مرداری لري کیږي. وس ښکارا مرداری ګندګي پر یوشي مشته ده، په دغه باندې پریمنځ هغه مرداری به لري سي جن لري کیږي، دا پاکیږي. و بما په هغه سره ذکر نه چې موږ درته ذکر کوي انیفن وس من الماء د اوبوس المقید، هغه ماء مقید چې مې وس درته ذکر کې هغه درته شیم په هغه باندې روا ده، دغه حقیقي مرداری لري کیږي. وین غسل کې پریمنځ نجاست مرداری بالعسل په عسل سره، عسل راواسته مرداری په پریمنځل، او بسمن یا په غوړو سره غوړی راواسته مرداری په پریمنځل، او بدهن یا په تیلو سره تیل راواسته مرداری په پریمنځل. لا یزولها نه لري کیږي په دې سره دا مرداری. ولی انا هدا چې دی لا ينعسر نه نشته ځل کیږي بالعسر په نشته ځل سره. ګوره دا
مرداري چې ته مینځې هغه جامه مینځې هغه ځای مینځې نو خدا به پلان نشتېزل کوي چې ودې نشتېځي اوبه جنتوس ولې بیا مینځې بیا به نشتېځي خو درې واره پرېولل غواړي حقیقي مرداري. نو دغه د غوړو یا د تیلو یا د عسلو دا چې ونشتېځي دا خو نه نشتېزل کېږي نو په دې باندې نه دی روا هغه پاکي. وتجوز روا د طهارت پاکي بمای په اوبو سره خالته چې ګډ سوی وي په دغه اوبو باندې شی طاهر پاک شی په ګډ سوی وي فغیر احد اوصافه یو د صفاتو سره د اوبو درې صفات دي خوند دی رنگ دی بوی دی د دې صفاتو سره یو صفت رنگ اړولې وي یعنی خوند اړولې وي یا بوی اړولې وي کما الکوبه المدی د سیلاب اوبه باران سو دي سیلاب راغلي دي دا اوبه خړې اوبه دي رنگ اوښتي دي نو په دغه اوبو باندې پاکي روا ده. والماء الکوبه الذي هغه اختلط چې ګډ سوی به په دې اوبو سره زعفران چې اوبو تور وار چې د اوبو رنگ ور تک سور کوي یعنی ژړ کوي رنگ ور اړي خوند اوبه ور بدلی په دې باندې پاکي روا ده. او صابون چې اوبو تور واړي مې رنگ ور اړي مې بوی مې خوند ګرد ور اړي خو پاکي په دې باندې روا ده. او لاشنانو یا زمي دار سارا خلک اکثر پیژني یو قسم بوټي دي دته زمي ویل کیږي نو په دې باندې پاکي روا ده. بشرط په دې شرط سره انده تكون چې وي غلبه للماء وبولري شرط به داوي چې اوبه په پرداشي باندې زیات وي یعنی غلبه د اوبو به زیاته وي پرداشي باندې من حيث الاجزاء په دې حیثیت سره چې جز د اوبو به زیات په خپل به اوبه زیات دی نه چې شی دونه ورچولې وي صابون دونه وي چې د اوبو زیات وي یو خټ جنجوړي وي یا زمي دونه ورچولې د اوبو زیات یا زعفران دونه چې د اوبو زیات ګوره چې د اوبو جز پر زیات وي بیا په دې باندې پاکي روا ده. اذا هغه خلم یزل کنه لر کېدی عنه د دسه اسم الماء نوم د اوبو د دسه نو لري سوی یعنی د اوبو نوم پر پاته و چې د اوبو نوم جن لري سول بیا بل شي جن جوړ سول بیا پاغه باندې نه دی روا. وان دا یکونه کچیر وی رقیق نرمي بعد ورسته در دغه حال چې دا شی په ګټ سوی هم دی پر خپل حال باندې پاته وي دغه نرمي اوبو ولې خټسي وي نه ولې خندسي وي نه ولې فحكمه حکم د دې چې دی حکم الماء حکم د اوبو دی المطلق حکم دغه اوبو دی لکه ماء مطلق په اول لکه کوم درته وشوي د باب ورسته دستی ويجوز روا دي به په دې سره الوضو او د سم په دې باندې روا دي ګوره کچیر دی د خپل حال نه بیا وشتي و الا خو بیا نه دی روا کچیر د خپل حال وشتي پلا بیا نه دی روا و الا خو بیا نه دی روا د پاکي کچیر دی د خپل حال او وشتي یعنی کدی د خپل حال وشتي ولې بیا نه دی روا پلا بیا نه دی روا. وذکر ذکر سوی دی په الاجناس ناتفی په دې کتاب کې ذکر سوی دی دا بیان التوضو او د چې دی بمای په بو سره سیل د سیلاب اذا ها وخت لم تكن کچیر نو رقه نرموالی المای دوبو غالبه غالب کچیر د اوبو نرموالی غالب نو ګوره د سیلاب راغلی دی د سیلاب د اوبو یعنی نرموالی کلل دی د اوبو خندسي ولې بیا په دې باندې چې نه دی لا يجوز بیا نه دی روا. وذکر ذکر سوی دی په ملتقط کتاب کې ذکر سوی دی دا بیان اذا هو القي چې ګټ زاج یو قسم شی دی چې دته ویل کېږي لکه سکاره دی شی دی دا رنگ لري چې خلک د دوا د لپاره استعمالي پر یو ټپ باندې اچي لکه اوس مشتي په پښتو یا مشتي په علاقو کې چې مر نیل پر ټپ باندې اچو یا شنه دوا پر اچو پر ټپ باندې دغه رقم شی دی دا زاج په مای په بو کې حتی در داسې وخت پورې اسود چې توري کې الماء دا اوبه توري کړي ولکن لم تذهب نیت لرقه نرموالي د دیوبو جاز الوضو به وادي په دې باندې او داس ګوره خو اوبو رنگ وراړولې دي توري کړي دي خو د اوبو نرمواله نه دی وراړولې رنگ وراړولې دي خالي نو په دې باندې او داس جایز دي. وکذا دا غرکم العفس چې بیا دی دا ګولي مازور ته وایي دا یو بوټی دی چې په دې باندې ترش بوټی دی په دام خلک استعمالي د دوا د پاره نو دغه ترش بوټی یا اوبو ته ورچې د اوبو خوند ور اړي نو په دې باندې هم اذا وخت طرحه چې ګډ سی واچول سی په مای په اوبو کې. وکذا دا غرکم الحمص نخود مر ولويږي یا والباقلای باغلی لوبیا دا ور ولويږي اذا وخت انقع في الماء ويشيج بوبوكي ولم تزل رقته نرمواله نه یوکلل ګوره د اوبو خپل نرموالی ختم سوی نه چې دا ګډ شاور ولويږي دا تر ذکر سو زاج وي عافس وي حمص وي باقلای وي کداغه شان چار شي ور ولويږي ويشيج د اوبو خپل نرموالی نه وی زایل سوی. وان تغیر کڅم تغیر خړلې وی لونه رنگ او طعم یا خوند او ریح یا بوی کڅم رنگ خوند بوی کړلې وی خو بیا هم په دې باندې جایز دي ولی د خپل حالات سره نه دی وشت خو په دغه شان چې ورولې وی خوند یا وشتي رنگ یا وشتي بوی یا وشتي په دې باندې او داس جایز دي کچېری او بد نرموال څخه نه وشتي. وذکر فی جامع صغیر دا بیان ذکر سوی دی په جامع صغیر لو توبخه کچېری په خیک الحمص معنا نخود او الباقلاء یا لوبیا ان کان کچېری الماء بحال په خپل حال
که چیرې نخود یا لوبیا په اوبو کې پخه کړله نو اوبه پر خپل حال وي د خپل حاله نه وي اوښتې له اوبه ده که چیرې یخ کېده اوبه لا یسخنو نه سختېدلې نه خډې کېدلې ولا تزول نو زایل عنه د ده سریقة الماء نرموالی د اوبو ګوره لوبیا یې کې پخه کړه نخود یې کې پخه کړه دا اوبه پر خپل حال ولاړې دي چې دا اوبه یې خصمې هم د خپل حاله نه اوښتې د غیر نرۍ اوبه ولې جاز الوضوء به په دې باندې اودس روا دي والا فلا که چیرې پر خپل حال نه وي ولاړې فلا بیا نه دی روا دا بیا د خپل حاله چې واوښتې بیا اودس کول په دې باندې نه دی جایز وذکر فی المحیط په محیط کې ذکر شوي دي لو توضأ که چیرې اودس تازه کړي بماء په اوبو سره اغلی چې ویشیږي بیا اشنانې په زمۍ سره او بآسن چې دی دا یو ګل دی یا یو بوټی دی بوټی دی دې ته مرسین هم ویل کېږي یا آس بوټی هم ورته ویل کېږي دا یو قسم پاڼې دي چې د پاره د خوشبویي استعمالیږي یا د پاره د دوا استعمالیږي د خوشبویي د پاره یا د دوا د پاره استعمالیږي دا بآسن دا لغت او بشیء یا په یو شي سره مما دغه یعالج چې علاج پکېږي بي په هغه سره الناس خلق په دې باندې علاج کوي ګوره دغه اوبو ته ورواچي دا زمۍ یا د آسن دا اوبو ته ورواچي د پاره د دې چې هغه علاج پکې خلک جاز الوضوء به په دې سره اودس روا دي تر څه وخت پورې ما لم یغلب چې نه غالب علی پر دې باندې هغه د اوبو هغه شی نه وي غالب د اوبو حالات نه وي اړولي یعنی اوبه د نرموالي سره نه ایستل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين